خوست کې د ماشومانو متخصصین وایي چې روان کال د یخې هوا او وچکالۍ له امله په ماشومانو کې د سینه بغل ناروغي ډېره شوې ده. دوی زیاتوي چې د یاد ناروغۍ مخنیوي لپاره خوست ملکي او تخصصي روغتون ډېره هڅه کړې او زیات شمېر کمکي ماشومانو درملنه کړې. کله د ژمي پر رسیدو سره هوا سړیږي نو د ماشومانو د سینه بغل د بستر کېدو کچه هم ورسره لوړیږي. نو دې ته موږ الحمدلله په خپل خوست ولایتي تخصصي روغتون کې اهتمامات نیولي دي او هغه ماشومان چې مخکې به ډېر بستر کېدل اوس د هغې کچه کمه شوې ده او تداوي هم شوې ده. اوس خو بهي زیاته ده ځکه چې یخ ده او بعضې خلکو اقتصادي وضعیت هم کمزوره ده چې مقصد دی پوره او ګرم وساتل شي یا بخارۍ ولګولی شي یا کوم برق ولا یا د لرګیو دغه هغه ولري خو دې غږ شته ده چې دې مقصد ځون محفوظ وساتي د یخنۍ نه. هاخوا بیا ولسي کسان چې خپل ماشومان د سینه بغل ناروغۍ څخه د خلاصون په موخه ملکي او تخصصي روغتون ته وروړي وایي چې روان کال یې په چمګاونډ کې زیاتره ماشومانو په سینه بغل ناروغۍ ککړ شوي وو. دوی له روغتیایي کارکوونکو مننه وکړه چې د ماشومانو په تداوی کې له دوی سره همکاري وکړه. دلته ما نن یو مریض راوړی ده، پرون دوه مریضونه راوړي وو، الحمدلله پاک شوی ده، ښه شوي دي، خو دا مې راوړي انشاءالله ډاکټران ښه دي خدمات یې کیو. دغه ناروغي چې دوی بیخي سخته ده لکه ماشوم د خپل حالت نه وباسي او موږ یې باید سپارښتنه دا وکړو چې دا تود وساتو او د کوټو څخه د بهر ایستلو څخه یې ډډه وکړو. د معلوماتو له مخې په نړۍ کې هر کال د سینه بغل ناروغۍ له امله په ماشومانو کې تر 9% پورې مړینه موجوده وي چې روان کال هم پاکستان هیواد ذکر شوي ناروغۍ سخت وګواښو.